یاد صاحب غزل دی چې اخی بس مې شوې خوارۍ لاره کې بند پاتې شوم. اخی بس مې شوې خوارۍ لاره کې بند پاتې شوم، خدای ته مې وکړې سوال زارۍ لاره کې بند پاتې شوم. او مورې ما وبخه باران وغورځېدم راتلمه، مورې ما وبخه باران وغورځېدم راتلمه، په وخت مې رانه وړې ګولی لاره کې بند پاتې شوم. او د یوه تیر شوم مګر بیا یو ته ونه رسېدم، له یوه تیر شوم مګر بیا یو ته ونه رسېدم، لکه د ساعت د ستنې ژۍ لاره کې بند پاتې شوم. او یاد صاحب نه ته مې ښکل نه کړې بې واکه ورخطا شوم زه، نه ته مې ښکل نه کړې بې واکه ورخطا شوم زه، په غاښ مې پرې کړه خپله وری لاره کې بند پاتې شوم. او زیاره په کم عمر کې بیا تا ته ونه رسېدم، زیاره په کم عمر کې بیا تا ته ونه رسېدم، افسوس په دغې زندګۍ لاره کې بند پاتې شوم. مه کوئ باور د دې دوه مخو په وعدو، ټول یاران بدلیږي د روپیو په رقم. او ګوره دا د وخت مطلب پرسته انسانان، ګوره دا د وخت مطلب پرسته انسانان، پاتې لکه روانه شي د سپیو په رقم. السلام علیکم ورحمت الله. د زرت خوږو لیدونکو په دې امید چې ټول به ښه وئ او د ساعت په کلو کې به وئ. ملګرو د یو ادبي بنډار سره تاسو ته د سکرین په شا باندې مخاطب یو. په دې بنډار کې را سره د خوست د سیمې کمکی شاعر عزت زیار صاحب را سره میلمه دی. عزت زیار صاحب په کم عمر کې ډېره ښایسته شاعري کوي. تاسو به ما سره مخکې هم په بنډارونو کې لیدلی وي. بلا مینوال لري. موږ هم راغلو تر څو تاسو ته د بیا ځل لپاره د زیار صاحب څخه یو ښایسته نوي تازه شعرونه تاسو ته ریکارډ کړو. نو راځئ چې زیار صاحب ته په دې خپل پروګرام کې په شریکه هرکلی ووایو. زیار صاحب په دې خپل پروګرام کې درته د بیا ځل لپاره ډېر زیات ښه راغلاست وایم. ستړی مه شئ. وعلیکم السلام. یاد صاحب تا ته د سوشل میډیا ټول مینوالو ته شاعرانو ته خدای دې وکړي چې ټول ملګري ورونه به راته روغ او جوړ وي. خوښ یم چې له ډېره مودې وروسته بیا هم تاسو سره یو ځای ناست یم. نو ډېره مننه زیار صاحب. نو لیدونکي دې پېژني. زه خو وایم چې ستاسو له شناخت او توصیف پکې تېر شو. نو لیدونکي به په تمه وي چې زیار صاحب خو ډېره موده ورک و چې دی چېرته لاړ شوی و. نو دوی به هم تږي وي ستاسو د شعرونو. زه وایم چې څه مو راوړي وي، څه تازه شعرونه در سره وي، نو درڅخه اوري تر څو لیدونکي هم خوښ شي. نو ارشاد درڅخه اوري. مننه یاد صاحب. سم د لاسه غزل ته راځم چې کیسې د یارانې به متاوان ته رسېدې، کیسې د یارانې به متاوان ته رسېدې، وړې خبرې به جانان ته رسېدې. کیسې د یارانې به متاوان ته رسېدې، وړې خبرې به جانان ته رسېدې. او یاد صاحب زما د بربادۍ چغې تا کله اورېدې، زما د بربادۍ چغې تا کله اورېدې، زما د بربادۍ چغې اسمان ته رسېدې. اورېده باید زما د بربادۍ چغې تا کله اورېدې، زما د بربادۍ چغې اسمان ته رسېدې. او ما ډېر ژړلي دي لالي ستا په بلتانه، ما ډېر ژړلي دي لالي ستا په بلتانه، زما د ګریوانه اوښکې باران ته رسېدې. ما ډېر ژړلي دي لالي ستا په بلتانه، زما د ګریوانه اوښکې باران ته رسېدې. او پر هر زړګي ته مې مرهم جوړېدې یاره، پر هر زړګي ته مې مرهم جوړېدې یاره، خبرې د لالي هم درمان ته رسېدې. واه یاره حد دی ډېر ښه. او نو زیاره زه به څنګه په تا نه مینېدمه، نو زیاره زه به څنګه په تا نه مینېدمه، ته دومره وې خوږ شوی چې مې ځان ته رسېدې. واه یاره ډېر ښه دی یار، ډېره زما او د دردن ډیوالي نه ده، دا ډېره ښه ده، زموږ د ټولو مریاري نه ده، دا ډېره ښه ده. یاد صاحب یا لالی خپل که او یا مړ شه چې کیسه ختمه شي، یا لالی خپل که او یا مړ شه چې کیسه ختمه شي، مینه کې دومره قرباني نه ده، دا ډېره ښه ده. او خدای به مو هم یاد وي، غرور به رانه هم نه کېږي. خدای به مو هم یاد وي، غرور به رانه هم نه کېږي. بچیه لږه غریبي نه ده، دا ډېره ښه ده. زه یا قربان وکړه.
ټپې وکړه ځان مه هېروه زیا قربانو زیا قربانو کا ټپې وکړه ځان مه هېروه ځوانۍ کې لږ غوندې مستی نه ده دا ډېره ښه ده دا ډېره ښه ده او لینده په غاړه لوڅې پښې په بارانه کې تېښته لینده په غاړه لینده په غاړه لوڅې پښې په بارانه کې تېښته د ماشومتوب دا باچاهي نه ده دا ډېره ښه ده دا ډېره ښه ده یاد صاحب ما به بدنامه کې که ته مې هم بدنامه نه کړې زه دې ناکامه شم که ته مې هم ناکامه نه کړې ما به بدنامه کې که ته مې هم بدنامه نه کړې او زه دې ناکامه شم که ته مې هم ناکامه نه کړې زه یې هم نه کوم قضا دې شي کافر دې شمه زه یې هم نه کوم زه یې هم نه کوم قضا دې شي کافر دې شمه خو که مې ته د ننني ماښام امامه نه کړې زه یې هم نه کوم قضا دې شي کافر دې شمه خو که مې ته د ننني ماښام امامه نه کړې او ښه ستا په کار نو ما لاره کړه بدله لاړم خو ستا په کار نو ښه ستا په کار نو ما لاره کړه بدله لاړم که دې په کار نه وای نارې به دې له بامه نه کړې وای یاره حد دی ښه ستا په کار نو ما لاره کړه بدله لاړم که دې په کار نه وای نارې به دې له بامه نه کړې او نه هېروی دې شم په زړه باندې وکمن یم زه ته صرف وخت راکه که ورکه مې له پامه نه کړې او زه هم مجبوره وم غربت مې په خوله لاس ایښی و زه هم مجبوره وم غربت مې په خوله لاس ایښی و زیاره ما وژړل ما چغې له ناکامه نه کړې وای یاره ډېر ښه دی ډېر ښه دی که نه ډېر ښه دی زیار صاحب ګډ مشه د چا په سینه ور زما رقم ته ګډ مشه د چا په سینه ور زما رقم ته خخ به وي هر چا پسې په زور زما رقم ته او تا که چیرې وپېژنې نور زما رقم ته بېرته پښمنېږي به ضرور زما رقم ته او یو زه یم چې هرې ناروا ته خلې خاندم او ټیټ به درته څوک نه کړي غرور زما رقم ته او هر مخام رالیږي څو ګیډۍ د کشملیو هر سړی دې ولري تربور زما رقم ته او هر مخام رالیږي څو ګیډۍ د کشملیو هر سړی دې ولري تربور زما رقم ته هسې دې حیرانه لیونی له ځان نه جوړ دی هیچا تا ته در نه که پیهور زما رقم ته بلا ښکلي کلامونه مو راسره شریک کړل نو په دې امید چې دا مهاله لیدونکي هم ورڅخه خوند اخیستی وي زه وایم چې لنډۍ به پکې ووایو څو دنې نو زه وایم په ګډه به ډېر خوند وکړي نو صحیح ده خوښه مې ده نو شروع به تاسې کوئ زه به هم پکې څو لنډۍ را پیدا کړم صحیح ده بیا مو روارې مونه نشي د څنډلیو خو ته ډېره کښېنستمه او نن مې ته قبر خواته راشه مبارکي د نوي کور راکړه میینه او قبر مې پس له مرګه پس له مرګه ګورئ پس ویلو به مې کفن پرې کړی وینه او یوازې ژوند مې په کار نه دی چې اشنا لاړو زه به تور له خط ته ځمه او مسې لګی وې ترو نغلې د جنازې کاټ ته مې ما راوړله سونه او د جلخانې ژڼې را خلاص شول خاور کې پروت للی مې کور ته نه راځې نه او اول مې ښکل کړه بیا نارې کړه وروستۍ ته به یې چې د الحد راپسې ږدي نه او مینه د روغو زړونو کار دی زمونږ زړونه غریبۍ وهلې دي نه او خلک په کرکو نه شرمېږي زه به د مینې کیسې ولې نه کوم خاورو ته ټیټ شه خاورې ښکل کا لایق مې نه یې وړکیه خدای دې کړی او مرض د عشق دی ځکه جوړم که تېر زړای وای په خندو به ګرځېدمه او ویشتلی مو یې روغ به نشې که کاراک بابا کې خونه جوړه کېنه او د پردیسۍ جمعې مې روکه غمجان قسمت مې د نه بل وطن څورې او په زړه مې زوړ زخم تازه شو د پخوانی جانان
ریبار مې ولیدنه. او څوک دلالي په سر پاچاوي، څوک دلالي له لاسه ټیټې سترګې ځینې. هی هی او خدای خو دې تیر کړه سپېره کاله، خدای خو دې تیر کړه سپېره کاله چې خوله خندا ته جوړوم ژړا راځي نه. او په مرګ ویده لالی یې ښکل که، په مرګ ویده لالی یې ښکل که، سر ته یې ټک ورکه چې زه به څه کوم. او اول د غم را سره نه وو، اوس مې د زړه ستنې کږې درپسې دي نه. لاسونه کلک رانه چاپېر کا، لاسونه کلک رانه چاپېر کا، لاسونه کلک رانه چاپېر کا، په هدیره کې خلک بېل بېل ښخوي نه. زما د مرګ زیری پرې وکړئ، زما د مرګ زیری پرې وکړئ چې نهان په تنور سوی پاتې شي نه. زما د مرګ زیری پرې وکړئ چې جنازې ته مې راځي ټکرې خوري نه. هی هی نو ډېره مننه زیار صاحب، ډېر خوند یې وکړ ستاسو له شعرونو، ستاسو له لنډیو. ما خو واقع ته ډېر خوند واخیسته، نو په دې چې لیدونکو ورڅخه خوند اخیستی وي. نو دا چې پروګرام وخت ګورو مخ په خلاصېدو دی، نو که تر ماښام هم سره کینو، نو زه وایم چې زه به ستاسو په شعرونو ستاسو په لنډیو باندې موړ نه شم. نو زه څه وایم چې د وروستۍ برخه کې که کوم بیتونه څه در سره وي یا لنډۍ در سره وي نو هغه به واورو، نور به بیا پروګرام راونغاړو. قربان یې صاحب، دا وروستي بیتونه د ټول مسافر ملګرو ته او د فیسبوک ملګرو ته ډالۍ وي چې دا ټول وحشت دی، هیڅ رحم په انسان نه راځي. دا ټول وحشت دی، دا ټول وحشت دی، هیڅ رحم په انسان نه راځي. ایمان بایلونکي دي، په دوی کې بیا ایمان نه راځي. هی هی دا ټول وحشت، دا ټول وحشت دی، هیڅ رحم په انسان نه راځي. ایمان بایلونکي دي، په دوی کې بیا ایمان نه راځي. او موږ چې ټپې کوو نو سترګو ته مو اوښکې راځي. موږ چې ټپې کوو، موږ چې ټپې کوو نو سترګو ته مو اوښکې راځي. همدا علت دی چې مو خولې ته یا قربان نه راځي. هی 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 او ستا په غزل کې د جانان کلمه بیل خوند لري. ستا په غزل کې، ستا په غزل کې د جانان کلمه بیل خوند لري. کني په هر غزل کې دومره خوږ جانان نه راځي. هی 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 او یاد صاحب دا بیت واور چې نه دا دروغ دي چې په جنگ کې تاوانونه کیږي. دا دروغ دی نه، دا دروغ دي چې په جنگ کې تاوانونه کیږي. موږ پښتنو ته که تاوان راشي تاوان نه راځي. واه واه نه نه، دا دروغ دي چې په جنگ کې تاوانونه کیږي. موږ پښتنو ته که تاوان راشي تاوان نه راځي. ډېره مننه یاد صاحب، ډېره مننه زیار صاحب چې زموږ بلنه مو قبوله کړه، موږ ته مو وخت راکړه. نو لیدونکو دا و د عزت زیار صاحب سره یو کوچنی شانتي ادبي بنډار، تر بل دغسې بنډاره مونږ په دعاګانو کې یاد ساتئ. ښه وخت او ښې چارې.